څرنګه کولی شو چې دغه پټیشن موږ لاسلیک کړو؟ دغه لینک پرانیزئ، لږ صبر وکړئ. ته انګلیسي متن دی دغه پټیشن چې تاسو یې وینئ. اوس دغلته لیکلي ساين د پټیشن دا موږ اوکې کوو. دلته به لومړی خپل نوم لیکئ، دلته په دوهمه خانه کې به خپل تخلص لیکئ او په درېیمه خانه کې به خپل ایمیل ادرس لیکئ لکه څنګه چې تاسو وینئ. دلته به لومړی خانه انتخابوئ، بیا به دا ساين کوئ، یعنی دا به کلیک کوئ دا خانه. دلته تاسو یعنی تقریبا امضا وکړله، ځکه چې ایمیل ادرس مو ورکړ، نوم هر څه مو ورکړل. دلته تاسو ته یو بل غوښتنه راځي چې تاسو باید 15 یورو ورکړئ. البته ډیرو دوستانو ته ورځي دغه ویب سایټ تاسو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا ضرور نه دی چې تاسو دا پیسې ورکړئ. نو د دې لپاره چې تاسو دا پیسې نه ورکوئ، نو لاندې خالي خانه باندې به کلیک وکړئ. تاسو دلته کلیک وکړ. تاسو کولای شئ چې دلته څو اپشنات تاسو راځي چې دغه پټیشن تاسو د واتس اپ له لارې، د فیسبوک له لارې، د مسنجر له لارې او د ټویټر له لارې تاسو دا نور دوستانو ته او ایمیل له لارې هم تاسو کولای شئ چې نور دوستانو ته ولیږئ. که چیرې نه غواړئ چې ولیږئ، کولای شئ دا بټن ووهئ، سکیپ فور ناو دا بټن وهلی شئ. تاسو دلته دا هر څه پای ته ورسول. اوس به خپل ایمیل خلاص کړئ. لکه څنګه چې ما ایمیل خلاص کړ، دلته ماته ایمیل راغلی دی. دلته لیکلی دی چې تاسو دغه امضا چې د خپل کنفرم کړئ، نو دا مونږ کلیک کوو او په دې ډول مونږ کنفرم کړه دا امضا. دلته وایي چې تاسو امضا وم او کنفرم شو، او دلته بیا هم تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې، بیا هم تاسو کولای شئ چې دا پیسې ورنکړئ. تاسو دا پټیشن لاسلیک کړ، ډیره زیاته مننه.